د ننګرهار امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي په یو خبري ناسته کې خبريالانو ته وویل پولیسو په دې ولایت کې 40 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي. په نیول شو کې لس داعشیان، 4 تن طالبان او د اسف نومي په مشرۍ د غلو او قاتلینو 4 کسیزه ډله شامله ده. 4 نفري ډله د اسف تر مشرۍ لاندې د کندباغ په سیمه کې صدا یو حجرتي عرفوي ډله ده. د دې وظیفه دا وه چې دوی خپل غلاوې، ترور او وژنې کولې، چې دوی په ډیرو قتلونو او په مسلح غلاو کې او په ټپي کېدو د ښاریانو کې او د هغې سیمې د ښار په منځ کې دوی لاس لاره. په دې ډله کې موږ یو بل څوک نیولی ده چې ده به په ښار کې مینونه کېښودل، بیا به یې زنګ واښه او په خپل جرم هم په 7 مواردو باندې دا اعتراف لري. ښاغلي رحیمي د وروستیو نامنیو په تړاو وویل چې د جلال آباد ښار امنیت د ټینګښت لپاره یې پوره هڅې روانې کړي دي. نوموړي ټولو امنیتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړل چې که په خپلو دندو کې ناغېړي وکړي تر څېړنو وروسته به یې له دندې ګوښه او قضایي ارګانونو ته به یې ور وپېژني. په هغه سیمو کې چې متواتر جرمونه وسي او یا هم تروریستي یا جنایي پیښې وسي، موږ هغه مسؤلین قانون منګولو ته سپارو، راغواړو یې تحقیق ته بررسي کوو یې. که چیرې د دوی غفلت ثابت سي او د دوی ناسمې کړنې ثابت سي، عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي. د رحیمي په وینا چې 2 تنه وسلوال طالبان هم د سولې له پروسې سره یوځای شوي. د سولې له پروسې سره یوځای شوي دغه 2 تنه وایي چې د پردیو په لمسون جنګېدل. په اماراتو کې وو او اوس چې پوه شو چې دا دسیسه د پاکستان د زموږ ملک خراب کړی دی، نو د خپل قومندان سره زمري سره د محلیانو عمومي قومندانو دغه وکړو او د سولې پروسې سره مونږ یوځای شو. هدفي وژنې، بمي چاودنې او انسان تښتونې هغه پیښې دي چې په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې زور اخیستی.